په خیبر پښتونخوا کې ګرانی مخ پړواندې روانه ده د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی د ولس په ژوند بد اغیزې کړې دي د ګرانه جاج اغستونکو د شماریاتو ادارې راپور دی چې 13 اونۍ کې یو وار بیا د دریشتو توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د چرګانو الوګانو اګو دالونو غوښې او د ډوډۍ په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی د څه پخلی چې د کریانې دکانداران هم کوي مخکې چې دال په 240 اوس په 260 دی او لوبیا چې مخکې په 340 اوس په 380 ده او سیلې ډېرې زیاتې ګرانې شوي مخکې په 280 اوس په 350 شوې او وطنۍ روجې داسې چې 170 اوس په 200 دي او غوړي چې دي صرف له 70 روپۍ ګزاره کړې وه مخکې په 470 اوس په 450 ته راغلي دي او چیني هم دغه شان ډېر ګران شوي مخکې چې په 95 اوس په 120 د ونیز راپور تر مخه د پیازو اوږې ټماټرو د خوراکي تیلو او غوړو په شمول د 9 توکو په بیو کې کمې هم راغلي دي او د 12 توکو نرخونه په ځای ولاړ پاتې شوي دي سبزی خرڅونکي وایي په بازار کې موسمي سبزیانې که وطنۍ دي او که بهرنۍ قیمتونه مناسب دي د وطن راځي او څه چې کوم دی د کراچۍ نه راځي مټر د سوات نه راځي او د پړانګ غار نه د پیاز راځي تنګي نه راځي او ریټونه ماشاءالله ښه مناسب دي کدوانو ریټ چې کم دی 70 چلو تورې ریټ چې کم دی 70 چلو کریلا 60 روپۍ چلو بانجان په 60 روپۍ چلو ټماټر چې کم دی په 50 بینډۍ په 120 چلو او شامله چې کم دی په 80 چلو که هر څو د سبزیانو او نورو توکو په بیو کې څه کمې هم راغلي دي خو بیا هم د ولس د عام وګړي ژوند لا د ستونزو سره مخ دي وای نن سبا بچوله ډوډۍ ورکول هم ګران شوي دي ځکه چې هر یو شی د اور په بیه دی محمد فیاض عام وګړی وای ساته خرابېږي حالات ساته دا روان دي چې عام سړی غریب مکمل طور باندې تباره دا پیسې بدی د کم ځنو دا سامانونه خدای د وړو دا کم کاټ چې راغلي دا تنورونو والا چې کم دي د 20 روپۍ روټۍ چې دا 30 روپو ته لاړه ګرانه د عام ولس جون سره د کاروباري خلکو په تجارت هم بد اغیزې کړې دي عام وګړي وای ولی حکومت لا تروسه د حالاتو په قابو کولو کې د ناکامۍ سره مخ دي د څه له وجې چې هر راتلونکې هفته د بلې نه بدتر وي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پیښور